سلامونه ملګرو، صدام حسین شباب یم. یو کلام درته وړاندې کوم، خو د کلام نه مخکې یوه زړه ټپیزه ده، خو چونکې زما په خپله ډېره خوښه ده، دا ټپیزه درته وایم او د هغې نه پس درته یو کلام وایم. ټپیزه ده، وایي اخیر په څه دې دومره شور کو، اخیر په څه دې دومره شور کو، ځان دې د خلکو د پیغور کو، مال دې هم ژوند لکه اور کو، سر که مې یو ماښام سرتور کو، بیا به دې مور په زیارتونو ګرځوینه. او یو کلام دی، وایي چې چېرته باس ستا د جلال یا د جمال راشي، چې چېرته باس ستا د جلال یا د جمال راشي، او زما په زړه کې ستا ساده مینې ته خیال راشي، او داسې په ناز ناز چې کاته کوې مین به مې کړې، داسې په ناز ناز چې کاته کوې مین به مې کړې، یریږم هسې نه په ما بیا څه جنجال راشي. او مخکې شعر دی، وایي د پانځیب شرنګ لکه جرس چې د بل کلي رسي، د پانځیب شرنګ لکه جرس چې د بل کلي رسي، هغې ته ووایې چې بیا په دې کمال راشي. او مخکې شعر دی، وایي دغه د پنجو په سر تګ به درله اور شي ګلې، دغه د پنجو په سر تګ به درله اور شي ګلې، ځان به در یاد شي چې د حسن له زوال راشي. او مخکې شعر دی، وایي د لوی سفر مسافر کله چې د زړه ومني، په دې شعر به لږ سوچ کوو. وایي د لوی سفر مسافر کله چې د زړه ومني، سفر کې تیر خو واپس کور ته ښه کنګال راشي. او مقصد وایي ستا دی پیوند پیوند زړګی شبابه زور مه کوه، ستا دی پیوند پیوند زړګی شبابه زور مه کوه، مینت زاري کړه که دې غېږې له په سوال راشي. ډېره مننه. دا یو لنډ کلام چې ما تاسو ته وړاندې کو. مازدیګری د دې ټیم کې زه اکثر واک هم کوم او ډېر ټایم مې په باجوړ کې تېر کو. بور شوی هم یم، انشاءالله راوځم به پېښور یا اسلام آباد ته، خو زه کله کله دلته یو کلام زه تاسو ته وړاندې کوم، زه هم چې تاسو ترې خوند واخلئ. زما کوشش دا وي چې داسې د خلکو سره ناسته وکړم، که هغه شاعران دي، که ادیبان دي، که فنکاران دي، که سیاستمداران دي، چې د هغې نه موږ داسې څه خبره واورو، داسې څه خبره وکړي چې باقي ته د زده کړې خبرې د ولس ته، د پښتون ولس ته د هغې د پرمختګ کې څه کردار ادا کوي. موږ داسې سوزونه مخې ته راوړو، داسې کلامونه مخې ته راوړو. ما ټول عمر دا کوشش کړی، امید دی چې دا پروګرامونه او دا کلامونه به ستاسو خوښېږي. ډېره مننه.